ډیوډ وارنر د پاکستان خلاف سیلیزه خپلې میرمنې ته ډالۍ کړه. د ویډیو شروع کولو څخه مخکې د تازه خبرونو لپاره زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب، ویډیو لایک او شیر کړئ. وارنر چې کم زیات یو کال د استرالیا د کرکټ لوبډلې ملي لباس پر تن نه کړ او د نړیوالې شورا د قوانینو د ماتولو او د خراب توپ په قضیه کې ګرم پیژندل شوی و، خو بیرته نړیوال کرکټ ته په راستنېدو یې خپل مینوال پوره خوښ ساتلي او بهترینه کرکټ یې پیل کړی دی. نوموړي په روان نړیوال جام کې خپله لومړۍ لوبه د افغانستان خلاف ترسره کړه او د لوبې له پیل تر پایه په میدان کې پاتې شو، چې په دې توګه د افغانستان خلاف د لوبې غوره لوبغاړی هم اعلان شو. که د افغانستان خلاف یې سیلیزه پوره نه شوه کړی، د پاکستان خلاف یې بهترینه انینګ وکړ او سیلیزه یې ترلاسه کړه. دا یوازې سیلیزه نه بلکې د پاکستاني قوي بالنګ سایډ خلاف د وارنر په سیلیزو کې سره زر سیلیزه او د روان نړیوال جام قوي سیلیزه حسابیږي. وارنر په دغه لوبه کې د پاکستان خلاف په 111 توپونو د یوې شپږیزې او 11 څلوریزو پر مټ 107 منډې جوړې کړې، چې 111 دقیقې پر وستنځای پاتې شو او د استرالیا په هدف لوړوالي 300 منډو کې یې مهم کردار ادا کړ. په دغه لوبه کې محمد عامر 15 استرالیایي لوبغاړي وسوځول، خو توپوهونکی یې نازواني وکړه او پاکستان لوبه وبایلله. د دغې سیلیزې او د لوبې استرالیا په ګټه پای ته ورسېدله. وروسته د وارنر د بونډرۍ په لمن کې په نندارچیانو وګرځېده. وارنر د بونډرۍ په لمن کې په نندارچیانو وګرځېد، لاسونه یې ورکړل او د دغې لوبې اجازه یې هغه 2 استرالیایي ماشومانو ته ډالۍ کړه چې د ده لوبې ته ناست ول. خو په پریزنټیشن کې بیا وارنر وویل، دا سیلیزه مې خپلې میرمنې ته ډالۍ کوم، هغې زما په ژوند او کرکټ کې مثبت رول لوبولی چې زما کرکټ ته بیرته راتګ د دې له برکته دی. هغه یوه غښتلې څوک ده. هغې او ماشومانو مې ماته بیخي مورال راکړ، خاص کر وروستیو 12 اونیو کې دوی زه پوره تشویق تقویه کړم او دا دی نن وځلیدم. دا د وارنر د یو ورځنۍ لوبو د کرکټ 15 خو د پاکستان خلاف درېیمه سیلیزه ده چې ترلاسه کوي. وارنر په چپ لاس توپوهنه کوي او د ټاپ آرډر پیلیز توپوهونکی دی. نوموړی د استرالیا لپاره په 4 ټیسټ 15 ورځنۍ لوبو کې 6363 مجموعي منډې د 1 سیلیزو او 9 نیمه سیلیزو پر مټ په یو لوبه کې له 253 منډو سره درج کړی دی. دا شکل یې په 1 ورځنۍ لوبو کې 4598 مجموعي منډې د 15 سیلیزو او 19 نیمه سیلیزو سره یو په یو انینګز کې یې زیاتې منډې 109 ثبت کړي دي. ډیوډ وارنر بیا په 20 وریزو پر مټ 80 لوبو کې 1992 رنز، 14 نیمه سیلیزې او 90 نه سوځېدونکې زیاتې منډې 24/4 سټرایک ریټ هم ثبت لري. په روان نړیوال جام کې د استرالیا مخکې تګ لوبې ګټل د وارنر ښه لوبېدو پورې تړاو لري او کولی شي چې په نړیوال جام کې دا لوبغاړی خپله لوبډله له مهمو پړاوونو په بري سره تېره کړي.